حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو عجب سر درلودی چې د هغه سر په سبب سره له هر لحاظه تر ټول امت لوړ او بهتر وګرځېدی. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه داسې غریب او فقیر وو لکه ابو هريره او ابو ذر رضی الله تعالی عنهما چې غریبان وو، خو تر هغوی ښه او افضل وو. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته نه دونه عذاب ورکول سوی دی لکه بلال، خباب، سمیه او یاسر رضی الله تعالی عنهم ته چې ورکول سوی دی، خو تر هغوی افضل وو. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه په غزاو کې دونه ټپي او زخمی سوی دی لکه طلحه، ابو عبیده او خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنهم چې خوش سوی او ټپیان سوی دی، خو تر هغوی ښه او افضل وو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه په فی سبیل الله جهاد کې شهید سوی دی لکه حمزه ابن عبد المطلب، مصعب ابن عمیر او سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنهم چې شهیدان سوی دي، مگر تر هغوی افضل وو. نو دغه عجیب سر او راز څه شي دی چې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې هغه عظمت ته ورساوه چې د ډېر لوړ همت خاوندان نه دي ورسېدلي. راسي چې دغه سر او راز د جلیل القدر تابعي ابو بکر ابن عبد الله المزني رضی الله تعالی عنه څخه واورو. ابو بکر ابن عبد الله المزني رضی الله تعالی عنه وایي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر نور اصحاب کرامو په ډېر مانځه او ډېرو روژو نه دی د مخه سوی، مګر هلته یو شی وو چې د ده رضی الله تعالی عنه په زړه کې یې قرار نیولی وو. نو دا د زړه عمل دی چې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې هغې درجې ته ورساوه چې ډېر لوړ همتونه او لوی امیدونه نه دي ورسېدلي. دا د زړه عمل وو چې د ده رضی الله تعالی عنه ایمان یې دونه لوړ کړی چې د ټولې مځکې د مسلمانانو ایمان د ده رضی الله تعالی عنه د ایمان سره وتلل سي، د ده ایمان به تر دروند سي. نو دا معلومه سوه چې ایمان د زړه عمل دی، خو له بده مرغه موږ یوازې په بدني عملونو او د خولې په خبرو کې کوشش کوو، مګر هغه مغز د عمل چې د زړه عمل دی هغه مو پرې ایښی او هیر کړی دی. نتیجه او پایله د خبرو دا ده چې د مسلمان دپاره د بدن تر عمل د مخه د زړه عمل پکار دی. د قرآن مجید په ډیرو آیاتونو کې دغه د زړونو عمل ذکر سوی دی. الله جل جلاله په سورة الطارق کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یوم تبل السرائر، یعنی په هغه ورځ چې پټ شیان ښکاره سي، چې هغه پټ شیان د زړو عملونه دي. بیا هم رب عز وجل په سورة العادیات کې فرمایي وحصل ما في الصدور، یعنی او راشکاره کړل سي هغه څه چې د دوی په سینو کې دي، هغه د دوی د زړونو خبرې ښکاره کړل سي. بیا هم الله جل جلاله په سورة الشعراء کې فرمایي الا من اتى الله بقلب سلیم، یعنی مگر د قیامت په ورځ هغه چاته ګټه رسیږي، هغه څوک به معزز وي چې الله جل جلاله ته په پاک او سلامت زړه په داسې زړه سره ورغلی وي چې له کفر او نفاق د فاسدو عقیدو او ریا څخه پاک وي. بیا هم الله جل جلاله په سورة قاف کې فرمایي من خشي الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، یعنی هغه څوک چې د رحمان جل جلاله له عذابه په غیب بیریږي، الله جل جلاله یې لیدلی نه دی او له عذابه یې بیریږي، او په داسې زړه سره الله جل جلاله ته ودرېږي چې عبادت کوونکی او د ګناهونو څخه توبه کوونکی وي، الله جل جلاله ته رجوع کوونکی وي. دغسې کسانو ته به الله جل جلاله وفرمایي په سلامتیا سره جنت ته ننوځئ.
لکه څرنګه چې د دنیا کامیابیو ته څوک په لاسونو او پښو سره رسېدلی سي، همدارنګه د آخرت د ورځې کامیابي په پاکو زړونو سره حاصلېدلی سي. مګر هو دغه یوه شي ته متوجه اوسئ چې د زړه پاکوالی پر د باندنۍ قیافه او د باندنیو عملونو تاثیر اچوي. داسې نه لکه ځینې کسان چې وایي د باندنۍ چهرې ته مې مه ګوره، زړه مې پاک دی. که زړه په رښتیا سره پاک سي، د باندنۍ قیافه او د باندني عملونه هم ورسره پاکیږي. تعلیم الاسلام رادیو. ah